لومړنی شخص چې غواړي په خپلو سترګو بیا وګوري هغه به څوک وي چې کله سترګې پرانیزي هغه د سترګو ته ولاړ شاعران یو په نغمو یادوو خدای ښکلي ګورو په لیمو یادوو خدای زه پوهېږم مرګیه چې ته ژوند یې ځکه ډېر درنه ډارېږم تنها زه ښکلی یم که بدرنګ شوی هغه خبره ده وایي که د ځوانۍ دور مې تېر شي دومره به پاتې چې تا به پیڅېځمه مینه یو رڼا یو کیفیات یو زه او ته د ژوند جدت او روایات یو دوستانو تاسو کولی شئ چې دا خپرونه همدا شیبه د شیبه باران پر یوټیوب چینل وګورئ شاعران یو په نغمو یادوو خدای ښکلي ګورو په لیمو یادوو خدای خدای بلد کړو د توبو په ماتولو غړپ کولو پیمانو یادوو خدای د شیبه باران د فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ډیرو درنو لیدونکو خوشحاله یم چې زه رحمت الله ناصري بیا هم د باران څاڅکي د ادبي خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم دوستانو لکه څنګه چې په دې خپرونه کې موږ نومیالي شاعران تکړه شاعران ځوان شاعرانو ته بلنه ورکوو او هغوی راځي د هغوی له شعرونو هغه د ژوند له تجربو او د هغو له هغه علم څخه موږ تاسو هم برخمن کوو او موږ هم برخمن کیږو په اوسنۍ خپرونه کې مو درته داسې یو شاعر ته بلنه ورکړې ده چې هغه یوازې یو شاعر نه بلکې یو مبارز انسان هم او د پښتون قوم د ازادۍ او د خپلواکۍ لپاره بې شمېره هلې ځلې هم کړي دي نو نورې خبرې به خپله له دغه تکړه ځوان سره موږ ادامه ورکو ښاغلی فرید احمد تسکین دی تسکین صاحب په خیر راغلی خپرونې ته ډېره مننه ناصري صاحب تاسو ته او د تاسو د پاڼې درنو لیدونکو ته یو سور بچخانی سلام ډېره زیاته مننه تسکین صاحب خوشحاله یو چې په اوسنۍ خپرونه کې تاسو له ځانه سره لرو او په دې وتوانېدو چې را پیدا مو کړو تسکین صاحب چای به هم څکو او بنډار به هم سره کوو نو تسکین صاحب د خپل ژوند په هکله لږه رڼا واچوئ چې زده کړې مو په کومه برخه کې دي څومره مو زده کړې کړي او چیرته اوسېږئ اوس ډېره مننه زه خپله د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د ښوونځی مې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز عبدالحی ګردیزي لیسې کې بشپړ کړی لوړې زده کړې مې د ټولنیزو علومو تاریخ څانګه کې پکتیا پوهنتون څخه ترلاسه کړي دي او شاعري لیکوالي ټولنپوهنه فلسفه او روانشناسي دا زما د خوښې مضامین دي اهل ذوق او دې نه وړاندې ما 12-14 کاله مې خبریالي مې هم کړې ده او دې سره خوا کې مې د 20 کاله کوم چې د جمهوریت دور د 19 کاله مې سیاسي مبارزه کړې ده د لوی افغانستان د جغرافیې د تکمیل لپاره او د لرو برو پښتنو د یووالي او د ازادۍ لپاره ډېر ښه تسکین صاحب موږ د خپرونې ور بیا هم ستاسو په یو شعر را پرانیزو لیدونکي به په تمه یې چې ستاسو خواږه شعرونه واوري او زه هم همداسې د زړه په غوږونو غوږ یم چې ستاسو شعر واورم مننه ژوندی اوسئ ښه یو غزل ده چې شکاکي ذهنه هېرېږم تنها زه لیونتوبه زه رغېږم تنها زه د بودا د ستړي ژوند کیسه به څه وي قناعته در رسېږم تنها زه مینه څه ده احساسات یو ډوبېږم عقله لاس راکه غورځېږم تنها زه پوهېږم مرګیه چې ته ژوند دی ځکه ډېر درنه ډارېږم تنها زه پوهېږم مرګیه چې ته ژوند دی ځکه ډېر درنه ډارېږم تنها زه تسکین یم که نرګس یم وسواسه ورځ تر بلې ښکلی کېږم تنها زه واه واه ډېر ښه تسکین صاحب که چیرې خدای وکړي چې ستا سترګې بیرته جوړې شي او ته بیا هم دا ښکلې نړۍ په خپلو سترګو وګورې
نو ستا لومړنۍ هیله چې ته لومړنی شخص چې غواړې په خپلو سترګو بیا وګوري هغه به څوک چې کله سترګې پرانیزي هغه د سترګو ته ولاړي؟ بس دا به هغه څوک به ډېر خوشبخته وي او زه به هم ډېر خوشبخته وم چې اول کس وګورم هغه وخت چې سترګې مې راخلاصېږي نو هغه به زه نشم ویلی ځکه زما د عقل نه پورته کیسې دي. کله زما سترګې راخلاص شوې څوک مې چې اول ځل ولیدل هغه که ډاکټران وي که هغه هر څوک وي. ستا هیله په زړه کې څوک ده چې څوک وګوري مور پلار یا هم د ده تر څنګ د ژوند ډېر نږدې ټول د انساني نړۍ باید زه څنګه چې پخوا مې لیدله بېرته یې وګورم هغه چې هر څوک اول راغلل هغه نو بیا هغه قسمت ده. ښه دوستانو ژوند کې خوږې ترخې ستونزې دا خبرې راځي دا چې د تسکین صاحب په زړه کې به وي چې څوک اول وګوري خو تر ټول نه ډېر ما ته خپل ځان ښکاري چې سترګې مې راخلاصې زه راینا واخلم چې زه ښکلی یم که بدرنګ شوم. هغه خبره ده وایي که د ځوانۍ دور مې تېر شي دومره به پاتې چې تا به پیسې زما. نو انشاءالله چې ځواني خو دې وسم هماغه ځوانې او زه تر تا د ډېر سپین ګیری شوی یم لیدونکي هم ګوري بس په ویښتو کې مې سپین لګېدلي او ستا ویښته لا تر اوسه هماغسې تور دی. دغه په اوسني عصر کې دغه شعري بهیر څنګه ارزوئ؟ تاسو خو په سوشل میډیا کې فعال یاستئ شعرونه اورئ ګورئ غونډو کې برخه اخلئ. اوسنی شعري بهیر ستاسو لاندې څه ډول روان دی؟ اوسنی پښتو شعري بهیر چې دی ډېر عالي روان دی ځکه چې یو خو پخوا دا ویره وه چې د پښتو غزل مخ پر نابودۍ خوا روان دی. کله چې مونږ او تاسې پښتانه کوزي پښتونخوا ته یعنی د کابل او جلال آباد ولایتونو نه پېښور او کوټې ولایتونو ته لاړو که نه د جنګ له بدمرغۍ نه نو هلته د کوزي پښتونخوا د خلکو نه مونږ د شعر تاثیرات راوړل دې نه سترګې مونږ نشو پټولی او خپله مو دلته هم کسان لرل خو ډېر تاثیرات د کوزو برو پښتنو زیات د چې زموږ او ستاسې وجود یادېږي کوزه پښتونخوا. نو ځوان شاعران پکې را پیدا شول هغه مشران شاعران مثلا مونږ که کلاسیکي خوشحال رحمان او نور علی خان بابا او ډېر داسې د اکبر زمینداور نه شروع دغسې تر حمزه شینواري او تر غني خان چې راورسېدو غزل ته یو ځانګړی لاره پرانستل شوه ځانګړی غزل یعنی پخوا به چې وو د عربو په وخت کې غزل یوازې د عشقي خبرو ته ځانګړی شوی او تغزلي موضوعګانې وې خو چې کله تر حمزه شینواري راوس هغه ورته پښتنې پیغلې ته د شعر د حیا جامې ورکړې نو هغې نه وروسته بس په شعر کې ډېر نویوالی راغو هره باید ځانګړی موضوع ته برابر شو. نو بیا ځوان شاعران راغلل تر کاروان صاحب بیا افغان ادبي بهیر چې پرانیستل شو هغې نه وروسته بیا پسې ممتاز او شاه سعود دوی راغلل داسې پسې نوي ځوان شاعران راغلل نو دا شعر ډېر ښه روان دی. زه د پښتو اوسنی شعري بهیر ډېر ښه ارزیابي کوم او ډېره ښه نمره ورکوم اما پښتو په نثر کې لا هم ډېر کار ته اړتیا لرو. تسکین صاحب راځو ستاسو یو بل شعر ته درانه لیدونکي به هم په تمه وي او هغوی هم غواړي چې ستاسو ډېر شعرونه واوري. ښه یو غزل ده چې مینه یو رڼا یو کیفیات یو زه او ته د ژوند جدت او روایات یو خدایا بل یو باچا خان موږ کې پیدا کړې ګنې موږ پښتانه واړه میرات یو ساقي ته ولې د ماتې پیالې غم کړي موږ که غم کړو په زړونو باندې مات یو مونږ شور د محبت پارول غواړو مونږ دواړه د دوو زړونو حرکات یو او ته سندره تا آواز زه تسکین یم ته سندره تا آواز زه تسکین یم موږ دواړه دوه روحونه جمالیات یو. ډېر ښه تسکین صاحب ډېر ښه. دا شعر مو نوی و حتما ما نه و اورېدلی که پخوانی و؟ شاعري خو زما ډېره دی خو ما چې څه یاد دي هغه تاسو ته وایم نور تاسو ته شاید نه وي خو زه کوم شاعري چې نه وي هغه تاسو ته وایم چې دا نوی دی کوم چې زوړ وي هم. تسکین صاحب ستاسو یو شعر دی ګواهي به نوره څه وي
هغه شعر د شیبه باران له ادرسه موږ تر دوستانو هم رسولي، تاسو په افغان ادبي بهیر کې ویلی و. که ستاسو په یاد وي هغه شعر هم په موږ او درانه لیدونکي پرزو کې، نو هغه ډېر ښه خوندور شعر دی. ښه سمه ده. زه که بود یم که نابود یم ګواهي به نوره څه وي، چې برزخ وجود یم ګواهي به نوره څه وي. زه وجود یم و موجود یم، زه ضرور به رانړېږم لکه تور به رانړېږم. زه ضرور به رانړېږم لکه تور به رانړېږم. زه وجود یم و موجود یم ګواهي به نوره څه وي. د ګمان په کنارو کې، د وسواس په جزیرو کې، زه د خپل منزل مقصود یم ګواهي به نوره څه وي. او سره جنډه د انقلاب یم هنګامه د انقلاب یم. سره جنډه د انقلاب یم هنګامه د انقلاب یم. اباسین یم بې حدود یم ګواهي به نوره څه وي. چې یقین یم و تسکین یم د دې بل ثبوت به څه وي. چې یقین یم و تسکین یم د دې بل ثبوت به څه وي. بې درود او بې سرود یم ګواهي به نوره څه وي. غواړو چې په دې مسئلې تاسو مایوسه کړو، چې تاسو خپل هغه د ژوند یوه ډېره مهمه برخه چې هغه د سترګو دید دی هغه له لاسه ورکړی. زدران صاحب، کله داسې وخت هم شوی چې ته له ځان سره ناست وې یا په کلي کې په وطن کې او ښه دې په زوره د زړه له زوره په ډېرې بخښنې سره زدران صاحب هم زموږ ستاسو ملګری دی تسکین صاحب، د زدران صاحب په هکله مو ډېرې خبرې وکړې ځکه نوم یې زما خولې ته راغی. تسکین صاحب، چې په داسې یو ځای کې ناست اوسې چې ښه دې په زوره زوره ژړلې وي او له خدایه دې ګیله کړې چې دا زما سترګې دې ولې واخیستې؟ هو داسې وخت راغلی دی. زه غواړم چې یوه شېبه هم د دې ولس د خلکو ستونزې ډېرې دوی د حل کولو لپاره ما ته نور هم توفیق راکړي چې کار وکړم. او زما د ژوند د مبارزه چې دی لکه کمرنګه کړې زما د سترګو د دید لارې نه ډېره کمرنګه شوې ده. اگر چې زه لا هم انرژي لرم او د خلکو لپاره به کار کوم او داسې مایوسه د خدای پاک ما نه کوي، خو بیا هم ځینې ذهني ستړیا او بوج په انسان اخیږي. طبعا چې انسان لږ خواشینی شي او ووایي چې په داسې وخت کې چې هم ځواني مې ده او هم زما ولس اړتیا لري زما لپاره او داسې بل څوک شته هم نه چې په اخلاص کار وکړي د خلکو لپاره. طبعا چې زه خفه شوی یم، خو بیا هم الله تعالی ما ته توفیق راکړی دی. په دې حال هم شکر الله تعالی. الحمدلله، شکر چې زموږ تر څنګ ناست دی. د انقلاب کې زموږ ډېر ملګري زموږ له څنګه لاړل. دا چې ته ژوندی روغ یې دا غټه خبره ده. دوستانو، د ښاغلي تسکین دغه د سترګو ناروغي چې مخکې یادونه وکړه دا د علاج وړ دی، خو دا یعنې د څه پر د کمو پیسو نه کېږي. او د افغانستان کې په دغه شته ځوانانو چې موږ د خپل څومره امکانات په کار واچو موږ نشو کولی چې د دغه د سترګو دید بیرته راوګرځو د خدای په مرسته. نو دا یوې ډېرې لویې پروسې ته اړتیا لري چې د تسکین صاحب لپاره موږ او تاسو ټول لاس په لاس شو. دوستانو پې مشورې روانې کړي دي، خو هر کله چې دا غږ په تاسو وشو په ځانګړي ډول هغه دوستان چې له هېواده بهر دي نو په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړئ او د یو ځوان ژوند وژغورئ. دا ځوان به د په راتلونکي کې د ټولنې لپاره ډېر مفید تمام شي. او دغه کومه ناروغي چې ده په دې هکله ما ته خپله تسکین صاحب یو ورځ معلومات راکړه چې دا یوازې سترګې اوس رانه له منځه وړي. دا نور خطرات لري چې دغه ناروغي کیدای شي د وجود په نورو برخو باندې حمله وکړي او دا خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي یو ورځ زموږ او ستاسو په منځ کې نه وي. یعنې که دغه د سترګو د دید مسله هم وای نو بیا هم حد اقل زموږ به زړه ټولو چې تسکین صاحب زموږ په منځ کې دی، خیر دی د سترګو دید یې نشته، موږ به ورسره مرسته وکړو، له لاسه به یې ونیسو، خپلو مبارزو ته به ادامه ورکړي. خو دغه ناروغي چې ده ډېره خطرناکه ناروغي ده او خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي داسې ورځ رانه شي چې تسکین صاحب به زموږ په منځ کې نه وي. نو زموږ غوښتنه د ټولو شاعرانو دوستانو ملګرو دا ده چې هغه چې تجاران دي یا هم زموږ او ستاسو لوبغاړي دي د کرکټ چې موږ کوشش کوو تر هغو هم دا پیغام ورسوو، د تسکین صاحب لپاره باید لاس په کار شو چې ناوخته نشي. نو په افغانستان کې اوسنی شرایط داسې دي چې د دغو شته ځوانانو د
توان نه دغه مسله پورته ده. تسکین صاحب په ډېرې بخښنې سره چې ستاسو له اجازې پرته ما دغه خبرې وکړې. خدای دې وکړي چې داسې فکر دې نه کړی چې موږ څنګه ستاسو د اجازې پرته له دوستانو څخه د مرستې غږ پورته کړي چې دوستان مرسته وکړي. بس دا خو که نن وي که سبا وي موږ دا غږ اوچت کړی دی او اړتیا لرو، هم د ولس ماته اړتیا لري، هم زموږ د ولس سره د خدمت لپاره د دوی لاسنیوی مال لپاره اړتیا ده. نو په ګډه باید دا کار وشي. اگر چې زما دا ناروغي چې ده ما پخوا مخکې مې یادونه وکړه چې دا واړه لوی رګونه تر تاثیر لاندې نیسي، نور ځایونه هم له منځه وړي د سترګو نه ما سوا. خو دا په اروپا کې کیدونکی دی او بیولوژیکل سرنجونه ورته کېږي چې تر څو ډایرکشن ورته وشي، بیولوژیکل ډایرکشن ورته وشي چې د مخنیوی وشي، نور هغې نه وروسته بیا په سترګو باندې کار کېږي. نو زه باوري یم کېږي او ډاکټرانو هم راته ویلي دي، خو بس دا و چې د کرونا له وجې نه او سیاسي نظام بدلون وکړو، دا ټول کارونه مو پاتې شول. اوس ملګرو باندې مشورې روانې دي، ملګرو او سوشل میډیا کې کمپاین هم روان کړی دی. انشاءالله په ګډه مخ ته ځو. زه به حوصله وغواړم تر هغې د الله تعالی په توان او قدرت سره به مخ ته ځو، نو تر څو چې دغه خپل هدف ته ورسېږو، زما د علاج لپاره چې له خیره بیا روغ راشو، خپل ولس سره یو ځای انشاءالله. انشاءالله. تسکین صاحب راځو ستاسو یو بل شعر ته، بیا هم له تاسو څخه یو شعر اورو له خیر. مننه. یو غزل ده چې زه وجود یم بې مثاله، ستایل شوی اطمینان یم، ستا د سترګو په ځنګل کې پیچ و خم یم روان یم. که زه شته یم که نه یم خو په یو ټکي ګردان یم، دا چې زه یم که ته په خپل ټول طاقت پنهان یم. دا د چا د زړه آواز یم، دا د کوم بلال اذان یم، دا په کوم حالت کې هوش یم، دا د کوم حالت بیان یم. زه خو هسې هم د ځان یم یالله، زه خو هسې هم د ځان یم، مینه مینه یم انسان یم، شمس له مانه مرور ده، زه په خپله په لړزان یم. ما ته مه رانږدې کېږئ، ما ته مه رانږدې کېږئ، زه یو شور د زولنو یم، زه تسکین یم، زه سردار یم، زه عارف د باچا خان یم. ډېر ښه، ډېر ښه. تسکین صاحب موږ له تاسو څخه ډېره زیاته مننه کوو چې خپرونې ته راغلې. موږ د دغه باران څاڅکي د خپرونې پیل داسې کړه چې ډېری کوښښ نه کوو چې په دې لومړنیو خپرونو کې تخصصي په شعر باندې بحث وکړو، ځکه موږ غواړو چې دغه خپرونه لومړی تر لیدونکو ورسوو، د شاعرانو د ژوند په هکله دوستان معلومات پیدا کړي. انشاءالله چې دوستانو په راتلونکو خپرونو کې به موږ تخصصي د شعر په ځینو مسایلو، د ادبیاتو په ځینو مسایلو باندې به بحث وکړو. تسکین صاحب انشاءالله چې بیا به تاسو ته هم زحمت درکوو. انشاءالله اول نه ستاسو ملتیا به خدمت کوم. له تاسو څخه ډېره زیاته مننه. انشاءالله چې په راتلونکي کې هم درته زحمت درکوو. ډېره مننه تاسو نه. کور مو ودان. کور مو ودان.